جهنم کې به د یو کونج سنارې راځي یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان اے رحمت و شفقت والا ذات یا منان اے احسان کول والا ذات جبرائیل امین علیہ السلام چې خوش په ونیسي چې ای جهنم وګوره ای ژغ وګوره دا څنګه دا خو د کافرانو ځای دی جبرائیل امین علیہ السلام به راشي تر عرش لاندې به الله ته پر سجده سي الله به ورته سر راپورته کوي خیر الله پر څه خبر ذات دی خبیر و علیم ذات دی علیم و خبیر ذات دی خیر وای الله داسې پر جهنم را تېرېدم داسې یو چا مې غږ واورېدی د یا حنان و یا منان ښه نو بیا یا الله نو دا څنګه مسلمان دی دا په جهنم کې پروت دی الله فرمایي ورسه مالک ته ووایه مالک چې هغه د جهنم دا روغه ده خازنه ده پر دروازه ولاړه ده جبرائیل امین علیه السلام به ورته دروازه بر وټکوي دروازه چې وټکوي مالک ورته وایي خیر وایي داسې یو جهنمي دی دالته په جهنم کې دی یا حنان یا منان وایي دا را پیدا کړه پیغمبر علیه السلام فرمایي دا مالک فرشته په جهنم کې جهنمیان دی پیژني لکه مور چې خپل اولاد پیژني خو دغه مالک ورپسې وګرځي نشي پیدا کولی بیرته به جبرائیل امین علیه السلام ته وایي ما ته نه رامعلومېږي اور دی نه انسان معلومېږي نه ډبر رامعلومېږي نه یو اوسپنه معلومېږي ګرد سره ګډوډ دی بد حال دی د جهنم اور دی جبرائیل امین علیه السلام به راشي بیا به د الله تر عرش لاندې په سجده سي الله به ورته وایي چې ولې څه دی کوي سړی الله په خبر ذات دی دی به سر راپورته کړي چې یا الله نه پیدا کېږي چې وګرځېدو الله به ورته وفرمایي ورسه مالک ته ووایه د جهنم پلانی کنده پلانی کونج پلانی کډۍ پلانی ځای پلانی هلته پروت دی راشي جبرائیل امین علیه السلام بیا ورته وایي چې داسې خبره ده مالک پسې را روان سي هله راشي په جهنم کې یوه کنده ده یو کډۍ دی یو کونج دی هلته یو سړی پروت دی لاسونه هم تړلي دي دا غاړه کې هم زنجران دي په پښو کې هم زنجران دي نو مالک چې راشي دی دا تورې وایي یا حنان یا منان مالک چې راشي دی راکش کې چې راکش کې پر ده باندې ماران لړمان بد حال یې لکه کله موږ ته یو شی راواخور شي میږان ورباندې یې سره ویښوروو میږان ګرده جنۍ لاسي دلته مالک چې کله به دې سړي ته جټکه ورکړي سره ویښوروي ماران لړمان ټوله جن لرې سي او بیا چې بله جټکه ورکړي دغه د لاس هتکړیانې دا په پښو کې چې کوم بیړې دي دا غاړې ته چې کوم مطلب هغه زنځیر هغه به وشلېږي را به ولې نهر حیوان یو ځای دی په هغه کې به ولمبوي هغه د جهنم اثار به ځینې ولاړ سي د الله دربار لرې به راولي جبرائیل امین علیه السلام بیا پر سجده سي سر به راپورته کړي بیا به الله د دې سړي څه پوښتنه وکړي وایي ما ته په ښایسته صورت نه پیدا کړی ول ما تا لره قرآن و درستولی ما تا لره نبي نو درستولی بیا تا ولې غلط کار کوئ پلانی کار دی وایي الله زه ډېر ګناهګار یم یا الله ما تا ته ډېر امید درلودی چې تا به زه بخښلی یم ته به ما وبخښې زه په دا رالم ستا دربار لره الله ورته وفرمایي وایي پروا نه لري فرشتو تاسو ګواه اوسئ چې دا سړی زه په خپل فضل باندې جنت ته رااستوم نو بیا په خپل فضل و احسان به الله دا سړی جنت ته راواستوي چې کله یو سړی د جهنم راخلاص پر تندي به لیکلی چې دا جهنمي راخلاص و بیا به دا جنتیان وایي او جهنمي هغه دی دی و الله ته وژاړي چې الله دا خلق ما د جهنمي په نامه بولي پیغور راکوي الله ورته وفرمایي ورسه نهر حیات په هغه کې یو غوټه ولګوه چې هلته دی غوټه ولګوي په دې اوبو کې چې راپورته سي هغه تندي باندې چې جهنمي لیکلی و هغه به هم ځینې لرې سي بیا به الله پاک جنت ورکړي په چشمې ورکړي یا حنان یا من